سلامونه او نیکی هیلې د 4000 essential English words د لومړي کتاب شپږم یونټ فرندلی ګاست دوستانه پیرای کیسې ته ښه راغلی. راځئ چې دا ووایو او د دې وروسته به بیا اووم یونټ پیلېږي. زه هر وخت په ویډیو کې په دې ټینګار کوم چې تاسې د دې یونټ د لغاتونه په سمه توګه زده کړئ، نو له هغې وروسته بیا په دې سټوري کې کوم مشکل نه لرئ. فرندلی ګاست دوستانه پیرای دا هم یو خیالي غوندې کیسه ده چې په دې کتاب کې راغلې ده. راځئ چې پیل کړو. A nice woman lived by a large river. A nice woman lived by a large river. یوه ښایسته ښځه د یوه لوی سیند په غاړه اوسېده. She loved children. She wanted to help them any way. هغې له ماشومانو سره مینه درلوده. She wanted to help them. دی غوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي in any way، په هر صورت له دوی سره کومک وکړي. She loved her community. دی خپله ټولنه خوښوله یا یې مینه ورسره کړله. And everyone in the community loved her. او په کمیونټۍ یا په ټولنه کې هر چا له دې سره مینه کوله یا یې مینه درلوده. She lived very long time and become very wise. هغې ډیر وخت په دا ځای کې واوسېده. She lived very long time. دی ډیره زیات ژوند وکړه هلته and become very wise او ډیره هوښیاره وه یا هوښیاره شوه. When she died، کله چې هغه یا دی مړه شوه، she become a ghost. دینه پیری جوړ شو یا په روح بدله شوه یا روح شو. She was dead. دی مړه شوه but every night she returned to her community. دی مړه شوه مګر هره شپه دی خپلې ټولنې ته راستنه شوه یا راستنېده. She wanted to help children and not to cause them fright. هغې غوښتل چې د ماشومانو سره مرسته وکړي او not to cause them fright او د ډار لامل نشي. But she had a scary voice. مګر دی یو ډارونکی غږ درلود. Children were afraid of her. نو ماشومان له دې نه ډارېدل. But the ghost was a good one. مګر د روح چې و دا ښه یعنی بد نه و. She only scared them to help them. دی یوازې په مرسته کولو دوی ویرول، یعنی she only scared them. دی یوازې دی مطلب په دې به ډارېدل to help them چې له دوی سره مرسته وکړي. One night some children and a dog were playing by the river. یوه شپه یو څو ماشومانو او یو سپي د سیند په غاړه لوبې کولې، یعنی ماشومانو لوبې کولې او سپی ورسره و. They were having fun with their pet. دوی له دې حیوان سره ښه ساتیری کوو یا یې سات تیرو د چا خبره. But they were far from home. دوی له خپل کور څخه لرې ول. Then the weather became bad. نو هوا خرابه شوه. It rained او باران پیل شو. and rained او نور هم مطلب باران په شدیده توګه پیل شو. The river was rising. نو د سیند په لوړېدو شو. It was very dark او ډیره تیاره شوه. The children knew they were lost. د ماشومان هم پوه شول یا پوهېدل چې دوی ورک دي. They needed to go north. دوی غوښتل چې شمال ته ولاړ شي یا دوی ضرورت د دې و چې دوی لاړ شي شمال طرف ته. but they didn't know. مګر دوی نه پوهېدل which direction it was، چې دا کوم لوری و. The moon came out. کله چې د میاشت راښکاره شوه. They saw a ghost by the river. دوی سیند په غاړه یو پیری ولید یا پیری ولیده. The ghost said. د پیري وویل go away، لاړ شئ. The children felt great fright. نو ماشومانو ویره احساس کړه یا یې ډیره زیاته ویره احساس کړه. They knew it was a ghost. دوی پوهېدل چې دا یو پیری دی. Then the ghost moved closer. نو د پیری دوی ته نږدې راغی یا د پیری دوی ته نږدې راغله. She yelled again. دی دوباره چیغه کړه go away، لاړ شئ. The children became very upset. نو د ماشومان
ډیر خپه شول. Some of them began to cry. بعضې یې ژړا پیل کړه. The children knew they had a choice. ماشومان پوهېدل چې دوی یو انتخاب لري. They could escape. دوی کولی شول چې منډه واخلي. Or they could stay and face the scary individual in the dark. They could stay. نو دوی کولی شول چې پاتې شي and face او مخ شي the scary individual دا د ویرونکي فرد سره in the dark په تیاره کې. په خلاصه دا چې دوی کولی شول وتښتي یا دوی کولی شول پاتې شي او د دې ویرونکي فرد سره مخ شي په دې تیاره کې. The children ran a long distance away. The children ran a long distance away. ماشومانو تر لرې پورې منډه وکړه. The ghost followed them all the way. پیري پر ټوله لار دوی وڅارل. The ghost followed them all the way. نو په ټوله لار کې د پیري یا پیری وڅارل. Finally the children reached home. بالاخره ماشومان کور ته ورسېدل. The ghost was very happy. پیری ډیره خوښه وه یا پیری خوښ و. Soon the river rose higher and higher. سیند ډیر ژر په لوړېدو شو. It was very dangerous او دا ډیر خطرناک و. The ghost had helped the children survive. The ghost had helped the ghost یا پیری د دوی سره مرسته وکړه. The children survived چې د ماشومان یا د چایلډرن چې دی دا ژوندي پاتې شي. یعنې پیری د ماشومانو په ژوندي پاتې کېدو کې کومک وکړ. She had saved them from the rising water. دی یعنې د پیری دوی د اوبو له ډېرېدو وژغورل. She also used her power to lead them home. هغې د دوی کور ته د رهبري کولو لپاره خپل زور هم وکاروه. She also دی همدارنګه used her power خپل زور یې وازمیه to lead them home چې کور ته یې رهبري کړي. Sometimes meeting a ghost has advantage. بعضې وختونه له پیري سره لیدل ګټې هم لري. A ghost can save your life. پیری ستاسو ژوند ژغورلی شي. نو دا یوه خیالي کیسه وه چې په 4000 Essential English Words لومړي کتاب شپږم یونټ کې راغلی وه. په دې هیله چې تاسو به یې په معنا باندې پوه شوي وئ او که پوه نه وئ ویډیو درته له سره کړئ او تاسو د پښتو ایجوکیشنل انسټیټیوټ نه دا ویډیو ګورئ او خپاره شوه په یوټیوب باندې. ډېره مننه چې له موږ سره یئ او که چیرې ستاسې ملګري دا ډول ویډیوګانو ته ضرورت لري په مهرباني دا ویډیو ور شیر کړئ او د دې کتاب ترلاسه کول ډېر زیات اسان دي. که چیرې تاسې غواړئ چې په موبایل کې ترلاسه کړئ نو زموږ د واتساپ شمارې له لارې 00950 دوه اتیا 250 شماره یو ځل بیا 00950 دوه اتیا 250 شمېرې له لارې له موږ سره تماس چې موږ یې موبایل ته در ولېږو. او که چیرې تاسې غواړئ چې نه موږ یې په کتابخانو کې ترلاسه کوو نو کتابخانو کې دا کتابونه ترلاسه کېږي. د انګلیسي ژبې ډېر غوره سیستم دی. ډېره مننه چې له موږ سره یاست او زموږ د اکاډمۍ غړي یئ. د خدای په امان.